مثلا نظامي خلک راتګ دا شان صحیح نه دی. په هغه وخت کې موږ ډېر خوږ و تیکه تیکه و 2001 کې نه کېدی چې امریکایان نه وای راغلي، مګم اوس خپله ظرفیتونه هم پیدا کړي، امکانات، ښه جنرالان لرو، ښه عسکر لرو، ښه سیاسي پوهه خلک، دغه خلک چې په دغه دغه کې اوس ناست په دا مجلس کې هر یو کېدای سي د کابینې یو ډېر لایق وزیر سي، نو ضرورت یو مشاور یو دغه ته نسته. زه امیدواره یم انجینر صاحب او د دې دپاره موږ کار کوو چې دغه خلک چې دلته دي د افغانستان په نفع باندې فیصله وکړي او مطمئنه اوسئ چې دلته خامخا نور خلک هم خپل کوششونه کوي نه، نو وبه ګورو خدای د هغه پیش کړي چې زموږ په خیر یې. مګم زه فکر کوم چې د نظامیانو باور په امریکا کې تر ټولو لوړ دی. امریکایان د نظامیانو سره کار کړی، د نظامیانو مقابله او مبارزه او ملګري تر ټولو خوښه ده او دا خلک چې په قدرت کې راغلي نظامي خلک دي، سیاسي خلک نه دي لکه موږ غوندې عسکر دي، سیاست ته مجبور سوي دي. بل پر سربازانو باندې چې موږ ول خارجي قوا دې نه راځي، بالکل اتکا لرو. انجینر صاحب قمر زمان تاسو ته به معلومات کیږي یا نه کیږي، د 2014 څخه بیا تر 2021 پورې ټولو میدان د محاربه کې افغان سرتیري وه، یو دانه امریکایي نور په عملیاتو کې نه و. یو څو خاص عملیاتونه امریکایانو کړي دي، هغه داسې د ګوتو په شمار 15-16 عملیات یې شاید کړي. موږ هره شپه 6-8-10 عملیات خاص عملیات کول. د 2014 څخه تر 2021 پورې ټول عملیاتونه افغانانو کړي، اتکا پر افغانانو و، ظرفیت د افغانانو، عملیاتونه د افغانانو او طالبانو ونسو کولی چې یو ساده ښار د افغان ځواک څخه ونیسي. زه بیخي خپل پر همسنګرانو باندې باور لرم، یقین لرم، پر دا ځوانانو یې لرم چې دوی هم د مقابلې انګیزه لري، هم مهارت او ظرفیت ته دې لري چې دغه طالبان برته مات کې د افغانانو د ټولو جنگ زده دی. او بل مو دغه وویله چې دغه آخري سوال ثاقب صاحب نیمې ما لیکلی دی، نیم راسه ولاړی. انجینر صاحب بیا درڅخه وپوښتي. انجینر صاحب جنرال صاحب د ما سوال دا و څنګه ستاسو کتاب نوم ورکړی د لاس کمانډر، یعنی ویللی سو چې تاسو باندې به یو بل کتاب هم لیکل کیږي چې فرسټ کمانډر افغانستان ته د طالبانو په وړاندې باندې وجنګېده. ولا خدای دې ستا پر خوله باندې امین کړي. د کتاب ژمنه به زه وکړم، زه به یې ولیکم، خو دا ژمنه تاسې وکړئ چې تاسې به هغه لومړنی جنرال وایي چې میدان ته ښکته شئ. دا ژمنه خو ما کړې، ګوره زه دغه نه یم، او زه هم دغه دی د 15,000 کسانو په وړاندې ژمنه کوم چې دا کتاب به بیا زه لیکم. صحیح، خدای تعالی دې رحم وکړي، د الله په لاس کې دی. ګوره موږ ژوندي یو نه یو ژوندي، مګم دا خواهش لرو، دا قصد لرو، دا برنامه لرو، دا پلان لرو چې تر هغه ځایه سره ورسېدلو، ژوندي پاتې سولو. ولې نه یو سر لرو تر افغانستان د زارې، دا زموږ سر چې نن موږ ساتلی، په دې خاطر مو ساتلی دی چې پر وطن یې خاورې کو او پر وطن یې استعمال کو او د افغانانو ښه په اوسې. که نه ولا او بلا که نور نه د ژوند خواهش لرو، نه کوم بل شی لرو، د دنیا څه بد مو ټول لیدلی دي. په تاریخ کې یو وارې بل هم داسې یو شی سوی دی، دا په دې خاطر وایم چې د انډیوالانو ول امید امان الله خان حکومت چې ډنګ سو، دغسې ملایان راله، داسې افراطي خلک راله او افغانستان یو تورتم ته ولاړی. دغه وخت دغه مشروطه خواهان چې ورته وایي دوی ټوله ولاړه مطبعي ته د هند او ورې ملاقاتونه سره کوله. نادر خان پخوا که تاسو ته عاد نه معلومیږي، نادر خان تر دې د مخه چې سفیر سي جنرال و او تر دې د مخه چې جنرال سي د امیر حبیب الله خان د محافظینو مشر و، په حساب قمندان د محافظینو و. بیا د امان الله خان په وخت کې چې د استقلال اعلان کړي، دغه د مشرقي د جبهې د فرقې قمندان و دی او انګریزانو سره یې ډېره سخته مقابله وکړله، هغه یې مات هم کړله. بیا د دو د امان الله خان یو څه مشکل سره پیدا سو، دی یې واستوي فرانسې ته. دی چې فرانسې ته ولاړې، په دغه حالت کې د امان الله خان حکومت سقوط سو. نو دی په عجله د فرانسې څخه پوښتنه وکړله چې د کابل په حساب دغه رهبري هیات چیرې ولاړې. دوی ورته ویل چې ممبئی د هندوستان ته تللې.
نو دی د فرانسې څخه ولاړی ممبئی د هندوستان کې د ده سره کښېنستی محمود طرزي و دا نومونه یې اوس نو زما د یاده وتلي دي ډېر خلک ناست د دوی سره کښېنستی چې اوروره برنامه څه شي ده زه خو جنرال سړی وم برته به خپل اقدامات وکړم هغه ورته وده چې پر دې بحث وکړو 1 ورځ باز 2 ورځې باز 3 ورځې هفته باز 2 هفتې 3 هفتې اخر د زړه تنګ شول وروره دا څونه باز دی چې فیصلې ته نه سر رسېدی زه به یو وار ولاړ سم داسې د پېښور خواته د قبایلي مناطقو ته به یو سر دننه کړم بیا به برته راسم انشاءالله ستاسې بحث به خلاص شوی دی رالې قبایلي مناطقو ته خپل انډیوالان یې راټول کړله او دا قومان سره ودرېدل د ازازي زدرانو منګلو د خلکو انډیوالي ورسره وکړله نور قومان به مو نو خامخا د وزیرستان قومان هم ورسره ودرېدل سلاوې هم راټول کړې یو دا معامله مخ پر کابل یې ونیوی کابل چې د ونیوی تر اوسه پورې دغه د محمود طرزي او د دوی بحث په دا ممبئی کې چالان او فیصلې ته نه ورسېدل چې څه شي وکړو نو اوس هم چې هغه زما په یاد چې بعضې وخت زه دغه سیاسي ترتیباتو تنظیمات چې ګورم خپل ملګرو ته هم چې انډیواله خپل مقاصد مو ټاکلي دي خپل اقدامات کوو نه به چاته بد وایو نه چاته ښه وایو څه منابع او امکانات چې مو په لاس کې وه هغه د دې دپاره عملي کوو او موږ دغسې مخ ته ځو که څوک خواهش لري خدای دې راولي که موږ رهبري کوي موږ په پسې کېږو که موږ نه رهبري کوي زموږ رهبري دې ومني په موږ دې پسې سي ښه که نه موږ رهبري کوي نه زموږ رهبري مني نو د لارې څخه دې ګوښه سي دغه بې ځایه انتقاد او جنجال او تکلیف دا شیان جوړول دي نه نو یو کامیابه دغه په تاریخ کې دغه نادر خان دی چې رالی او برته یو محکم حکومت جوړ کړي او ډېر ښه حکومت یې جوړ کړي بیا نو تقریبا د افغانستان بهترینه دوره د ده زوی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه وچلوله نو دا هم په دې خاطر ویله چې دغه نظامیان د دې ظرفیت لري چې دغسې اقدام وکړي او د طالبان رژیم چپه کړي او یو نوی سیستم ځان ته جوړ کړي ډېره مننه ښاغلی جنرال کور مو ودان او انجینر صاحب له تاسې هم ډېره مننه په عزت اوسئ نوبت به ورکو آیان کنداري ته جناب آیان مهرباني خیر راغلی تاسو هم خپله پوښتنه او یا پوښتنې مطرح کړئ رقیب صاحب په ډېرې بخښنې سره زه صرف غواړم یو شي ته اشاره وکړم د جنرال صاحب د تخنیکي ټیم څخه موږ ته دغه وسو چې جنرال صاحب وخت ډېر مهم دی صرف هغه 1.5 ساعت موږ سره ویلي وو خو اوس هم تر 1.5 ساعت ډېر تېر شوي په کوښښ وسي چې په د راتلونکي 1.5 ساعت یا 10 دقیقې د جنرال صاحب په خواهش باندې که دغه سره رالنډه کړو چې په لنډو ټکو باندې د پوښتنې وسي چې جنرال صاحب هم وروسته د دې میټینګ لري نو جنرال صاحب دغسې به مو بس جنرال صاحب به یو لطف وکوي دا 1.5 ساعت به موږ ته اضافي وخت راکړي تر هغه به د ملګرو نه هم هیله وکړو چې پوښتنې دې یوه کړي او لنډې دې کړي ایان خان مهرباني سلامونه نیکی هیلې جنرال صاحب تاسو ته او د درنو ګډونوالو ته محترم او قدرمن جنرال صاحب ستاسو راتګ څخه نړۍ مننه ډېر ښه راغلاست وایم تاسو ته ستاسو د صداقت قهرماني او د ملت په وړاندې د ستو خدمتونو له امله د زړه له کومې مننه کوم ستاسو اتلولي رهبري او میړانه زموږ لپاره یو ستر الهام دی ستاسو شتون د ټولو لپاره د ویاړ سرچینه ده ستاسو خدمت قرباني به تل د تاریخ په پاڼه کې روښانه پاتې وي او ستاسو لارښوونې به د تل لپاره زموږ لپاره د کامیابۍ یو عزت یو بیلګه وي الله تعالی دې ستاسې په هڅو کې برکت واچوي ټولو چارو کې بریالي واوسئ زما اوله پوښتنه جنرال صاحب ستاسو څخه ده یوه پوښتنه به وکړم دوې وي خو وخت کم دی جنرال صاحب ستاسو په نظر د طالبانو پر ضد د ځوانانو یووالي او منظم اقدام لپاره د ملي سیاسي ټولنیزو بنسټونو جوړول څومره اړین دي او د دې لپاره ستاسو کومې اساسي لارښوونې دي چې کولی شي د هیواد راتلونکی تضمین کړي او یو اخري خبره به بله وکړم جنرال صاحب چې تاسو وایي ستاسو سر پر وطن قربان دی زموږ سر تر تا قربان دی همیش ژوندي اوسئ زنده‌باد قربان اوسم مننه مننه ایان خان ډېره زیاته مننه ډېر لطف دې وکړئ ډېره مهربان کلمو باندې دې د مسئله تشریح کړله او ډېر خوند دې وکړئ کور دې ودان د ځوانانو بالکل انرژي لري فکر لري ابتکارات لري ګوري په یو شي کې ډېر مهم په دغه جنوب کندهار هلمند د دې ځایو کې موږ یو دغه لرو یو ترتیب لرو انډیوالي ورته وایو او د انډیوالي خورا مهمه ده د دنیا هیڅ کار بدون د ټیم څخه نه کیږي تاسې خامخا باید یو ګروپ د ملګرو یو ګروپ د انډیوالانو
باید ولري او دغه ټیم جوړول ملګري کول دا بعضې اساسات لري. اول اساسات دا دي چې تاسې که د یو چا سره ملګري کوئ یوازې د ګټې په خاطر یې مه کوئ. که ملګری دې تاواني سو په تاوان کې هم ورسره شریک سه. که ملګری دې یو ورځ یو مشکل جوړ سو ورته محکمې ته ځي یا پولیس بیایي یا بل تکلیف په هغه ورځ یې ته په کار یې. داسې نه دی چې اوس نو یو ورځ چې د خوشحالۍ ورځ ته ورسره یې بیا په هغه ورځ ملګری مه پرېږدي او مطمئنه اوسه چې هر څونه ته خپل پر ملګرو ودرېږې بالعکس ملګري دغونه جدي ستا سره درېږي. نو یو بل خبره سره منل، د یو بل سره لطف کول، د یو بل ښه یادول، تشکري جندي کول، یو بل ته حمایه ورکول دا د دې سبب ګرځي چې دغه ستاسې ټیم محکمه سي او د یو بنیاد، یو نهاد، یو اقدام، یو شی چې تاسې کوئ هغه کامیابه سي او په دې کې سل په سله کې خورا برکت سته. دا دوه دغه زه کوم یو ورځ زه ولاړم نیمروز ته بره دا د لښکرګاه یو بخش ګرسري کې سقوط سو، یو ولسوالۍ د چخانسور په نیمروز کې سقوط سوه. زه ولاړم هلته د شپې سبا مو عملیات وکړه، بل سبا چې برته هلمند ته راتلمه بولدک سقوط سو. بره ما ویل چې زه به بولدک ته ولاړ سم چې لښکرګاه کې دا یو سمت د ښار هم سقوط سو. نو چې برته رالمه زموږ د لیوا قمندان یو سپینږیری سړی و، دغه کنډک قمندانان ټوله ځوانان وه. نو دا ځوانان راته وویل چې دا قمندان صاحب موږ نه ویني، ډېر په قار دی او هیڅ شی نه مني. نو بره ما ویل قمندان صاحب ولې ولا ورور دا ځایونه ایله کړل، دغه خلکو مقابله ونه کړل، دغه ونه کړل، دا باید جدي درېدلی وای دا. نو خو بره ما ویل قمندان صاحب راویې غواړه خبرې وکړه. هغه ځوان مو راوغوښتی، قمندان صاحب تشریحات ورکړل، ولوله ډېر جنګ شدید سو، داسې پلانکۍ ټولۍ ولاړه اخواته، بستانکۍ ټولۍ دې خواته ولاړه، زه پاته سولم، یو څو نفر محافظین مې نو ما نس کولی چې دا ځای وساتم. نو ما دا کوم زموږ سپینږیري قمندان صاحب ته ویل چې قمندان صاحب خو رښتیا وایي داسې کار سوی؟ ول نه قمندان صاحب، ول دلته دې ستا پر حیا د بې ظرفیته لعنت سي چې ته په دا ټوله کنډک کې یو 10 کسه فدایي ملګري ته نه لرې چې دلته ستا سره مړه سوي وای په دا سنګر کې نن. نو دغه خبره زما په سر کې داسې حق سوله چې دغه ښه ملګري درلودل ستا د کامیابۍ سبب ګرځي. او که ښه ملګری ونه لرې چې هر څونه خپله ښایسته یې، هر څونه ځان بیداره کوې، هر څونه ځوان یې او خبرې دې زده دي، په اقدام کې ته شاته پاته کېږې، په اقدام کې ناکامه کېږې. نو دا د انډیوالۍ د ملګرۍ په خاطر وایم چې په ملګرۍ کې ځان که مو د انډیوالۍ په راز باندې پوه سولاست، بزنس، سیاست، نظامي، په هر شي کې به تاسې کامیابه پاتې سئ. ښاغلی جنرال صاحب، کور مو ودان، دغه د دوه ورونو نومونه ماته سم نه ښکاري، د یوه یوازې ان راته ښکاري او د بل هم پی او. نو ان ته به نوبت ورکو، دا ان چې کوم کس لیکلی دی او پر دغه باندې ان ډي اس مهرباني خیر راغلی، تاسې هم خپله پوښتنه مطرح کړئ. البته هیله به مې دا وي چې یوازې پوښتنه وي نه پوښتنې، ځکه له جنرال صاحب سره وخت بیخي کم دی او دا اوس هم موږ د ده تقریبا 10 دقیقې اضافي واخیستی. مهرباني ان ډي اس. لومړی خو ځانګړي سلامونه، نیک هیلې، احترامات په دې هیله چې جوړ به وئ، د صحت په کالیو به سنبالوئ. ډېر د خوشحالۍ ځای دی په واقعیت کې هم چې ډېر خوند یې وکړلو چې نن جنرال صاحب سامع سعادت مخامخ ګورمه. د ان ډي اس په مرسته باندې نور حبیب حبیبي یم، د بې پیلوټه طیارو البته آنمن ایریل سیستم پیلوټ یم چې فعلا په امریکا متحده ایالاتو کې ژوند کوم. موږ د سامع سعادت صاحب څخه ډېرې خوږې خاطرې لرو، ښې خاطرې ورڅخه لرو، داسې خاطرې چې نه هېرېدونکې دي. زه اکثره وخت دلته خلکو په بخښنې سره زیاتره وخت زه چې کله له ملګرو سره یو ځای شم د سعادت صاحب خبرې ورته کوم. راځم په سوالونو ته. تاسو زنګونه راځي په دې مهم وخت کې، مهرباني. ډېره بخښنه غواړم جنرال صاحب، فکر کوم یو مخالف هم د اوس مې غږ اوري ماته زنګ وهي.
نو راځم صرف غواړم یو دوه لنډې پوښتنې کوم جنرال صاحب محترم دا چې لومړی خو سره له دې چې په افغانانو باندې د ظلم ستم او د ستونزو مشکلاتو ډیر بهرني او کورني لاملونه تر سترګو کیږي خو یو تر ټولو مهم سبب د مشرتابه لیډرشپ تشه ده افغانان تر اوسه پورې د مشرتابه له تشې سره مخ دي مشرتابه د یو ملت لپاره د سرپوښ یا چترۍ دنده ترسره کوي سوال تر اعظم جنرال صاحب محترم داسې بڅوي چې د افغانستان د ولس په مرسته باندې مقصد تاسو په دوامداره توګه لاسته راوړئ یو بل سوال تر اعظم هغه سرتیري چې په افغانستان کې اوسیږي ټارګټ کیږي نامعلومو ځایونو ته انتقالیږي او له دوی سره بد چلند کیږي ځورول کیږي او یا هم دغه هغه نظامیان چې په نورو ملکونو کې اوسیږي کله چې خپل وطن کور افغانستان ته ځي دوی یو نامعلوم ځای ته انتقالیږي له هغوی سره له هغوی څخه پوښتنې کوي حتی تر لمانځه او د څو پورې مقصد د دوی څخه پوښتنې کوي تاسو د دې په پاکله له یو چا سره غږېدلی یا تاسو کوم اقدام کړی دی په دې باره کې مننه ژوندي دې وایي خدای دې راوله نور حبیبه بابکه مننه ستا د وظایفو د زحمتو څخه پخوا دې ډېره داسې ټیک خوستي لهجه استعمالوله نن دې ډېر احتیاط وکړې نو ته بیا دغه وکړه پرواني صاحب ځای کې بیا هم دوامدوره وویل دوامدوره او هغه دی سمیع سعادت صاحب محترم دغه اکاونټ ته مقصد دا چې مو ډېره هڅه وکړله خو د هغه د لارې زه تاسو سره هغه نه شولم دغه پرواني صاحب دی زه به دغه وکړم پرواني صاحب به تا را پیدا کړي بابکه ستا د خدمتو څخه مننه د بېخوبۍ څخه دی تو خو انسټراکټر پایلټ وې نو بیا مې نه لیدلی د مشرتابه ضرورت بالکل ستا حتی په شرعي اوامرو او قواعدو کې په درسو کې تاسې به ډېر اورېدلي لیډرشپ د غربیانو ته وایي په هر شي کې رهبري ته ضرورت سته په هر اقدام کې یو ملت چې مشرتابه ونه لري رهبري ونه لري په مختلفو سکتورو کې هغه به همیشه سرګردانه وي او دا رهبري معمولا یو نفر نه وي دا یو ټیم یو قشر یي لکه موږ په جبهه کې مثلا چې کار کوو زما وینا همیشه زموږ رهبري شورا ته دا ده چې تاسې ټوله رهبران یاست یعنی چې یو څوک رهبر نه وي په مشرتابه کې د باید هغه نه کښېني او موږ باید یو قشر د رهبرانو ایجاد کو یو کمیونټي د رهبرانو ایجاد کو چې وسې کولی د افغانستان مختلف مسایل رهبري کې مخ ته یې بوځي رهبر یوازې دا نه دی چې دغونه غټه ژره یې لنګوټه یې پر سر او داسې احادیث شان تاو بالا کوي نه یو رهبر کیدای سي د یو 4 کسیزه ټیم مشري د یو دکان مشري د یو لیوا کمانداني د کلوردو کمانداني د اقتصادي سکتور مشري د یو زیربنایي پروژې مشري دا ټول رهبري ته ضرورت لري او ښه رهبران زموږ په جامعه کې سته خو متاسفانه دغه اعتماد داسې سره شوړېدلی دی او د اعتماد د درد و د جنګ و د شکنجه و د رنج چې راغلی دی خلک یې دونه خوش کړي دي چې اوس برته یو بل باندې اعتماد کول یو څه تکلیف دی یو څه مشکل دی خو زه بیا هم بار تکراروم ځوان نسل په ځوان نسل کې د دې دغه ظرفیت سته چې یو بل سره ومني یو بل ته لاس سره ورکړي یو بل په قدر باندې پوسي او سره یو ځای سي ټیم جوړ کړي او په ټیم کې خامخا ځان ته یو رهبري یو څوک ټاکي یو څوک په یو مسله کې یا ډېر پوهېږي یا ډېر فزیکي زور لري یا دغه لري دا کشني شیان رهبري دي زه څو کال د مخه دا خبره مې اوږده نسي دا په دې خاطر ثاقب صاحب وایم چې دا بعض شیان چې دغه یې کوم 2014 کې زه امریکا ته رالم دلته یو فیلوشپ برنامې کې د ځوان رهبرانو په نامه یو فیلوشپ و د امریکا پخوانی وزیر دفاع د فیلوشپ مشر ډانلډ رامسفیلډ هغه اوس مړ دی نسته نو هغه ماته یو ورځ ویله د شپې ډوډۍ مې خوړله بره یې ویله چې ته پوهېږې چې زه ولې افغانان په دا فیلوشپ کې هر کال راولم او کوشش کوم چې یو نظامي افغان راسي بره ما ولیا ول افغانان دغه سنټرل ایشیا والاته او د قفقاز خلکو ته رهبري ورښیي مال څنګه
ول ته فکر وکړه دغه سبا ته ول ته وګوره چې دغه ستاسې درس چې خلاص سي اتومات د منګولیا، د ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، د آذربایجان او ارمنستان شاګردانو ول دوی چې بیرون ته سره ولاړ سي ول دوی جنجال چې دا د ټرین سټیشن چیرې دی، د غرمې ډوډۍ چیرې خورو، پر کم لاین باندې ولاړ سو ول چې یو دانه افغان پکښې ول د افغان ورته وایي چې راځئ په ما پسې سي، زه مو رستورانت ته بیایم یا زه مو د ټرین سټیشن در پیدا کوم یا زه ټکسي درته نیسم یا زه مثلا ټلیفون کوم دلته ول دغه رهبري ده ول دا ډېر اساسي بنیادي د رهبري شکلونه دي چې د دغه ځای څخه ایجادیږي او په یو چا کې په افغانانو کې د رهبري ظرفیت ډېر شته او پاخه رهبران خو ایجادیږي په د بحرانو کې په د جنجالو کې میده سره را پیدا کیږي. یو شی چې ډېر بد رواج دی، ډېره بد عنعنه د هغه دا دی چې افغانان یو بل کم راولي، په تا کې ګوري چې یو منفي نقطه پیدا کړي هغه برملا کوي او زموږ هم بعضې وخت تر ما پورې د چا پام نه یو منطقې ته داخل سي یا یو کور ته یو اتاق ته هغه یو ډېر کوچنی شی چې خراب وي موږ هغه ووینو هغه یاد کړو او دا ډېر غلط کار دی، دا ډېر بد کار دی، حتی دا غیر شرعي مسئله ده. پیغمبر د خدای چې تبلیغ کوي دغه قریشو ته او د خدای تعالی پیام یې ورته راوړی باره د قریشو پوښتنې کولې، چا به توهین کړي، چا به پر خندله، چا په دا کوچني کوچني ډبرو ویشتی چې دا د خبره بې معنا کې بې دغه یې کې نه باره هغه خدای تعالی ته ولاړ سجده یې وکړه چې خدای پاکه دا خلک زه نسم اصلاح کولی، دا رقم خلک دي داسې سخت سخت سوالونه کوي داسې دغه کوي. بیا الله تعالی یو آیت نازل کوي چې دغه په حساب د انسانان په دوه کټګورۍ سره ویشلي دي و یو هغه انسانان دي چې په بدرنګۍ کې شایست ویني، په سختۍ کې رای حل پیدا کوي او په قحطۍ کې سخاوت کوي. دومه طبقه ول هغه خلک دي چې په هر شایست کې یو بدرنګي پیدا کوي، په هر رای حل کې یو مشکل پیدا کوي او چې هر څونه ثروتمند سي ول دی تنګ دستي کوي او په یو کار کې یو مشکل پیدا کوي. الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته حکم وکړي چې دغه اوله طبقه خلکو ته رانمایي وکړه، دا دومه طبقه خلک ما ته راپرېږده زه په دې باندې دوژخ ډکومه. نو دغه اسلامي اصول او دغه هم دا دی چې د یو چا ښه چې دی ولدل هغه ښایست یې وریاد که ضرور نه دی چې ته هر چا ته پلار کېږي ورته چې دا ژره دې صحیح نه ده، دا مخ دې صحیح کالي دې وګوره، دا غلط کار دی. یوازې د یو دوست هغه نیک کارونه هغه ښه کارونه ورته یادوه او دا ژوند هم باره ډېر خوند سره کوي. نو انشاءالله چې ځوانان به خپل رهبري پیدا کړي او خپل سمت به پیدا کړي، دا اسانه کار نه دی، مشکل دی. یو بل باید سره ومنو، اعتماد سره وکړو. تر هغه وخته پورې چې یو انډیوال، یو مشر، یو ځوان موږ ته تکلیف نه یې جوړ کړی هغه صحیح ده. که چیرې تکلیف یې درته جوړ کړي، عملي تاوان یې در ورسوي، بیا ته کولی سې چې دغه سره انډیوالي پرېږدې یا مشرتوب ونه منې. ډیره مننه ښاغلی جنرال او ډیره مننه له نور حبیب ورور څخه هم. نوبت به ورکو پاور صاحب ته. پاور ورور نومونه هم داسې سره خطرناک غوندې شول. پاور مهرباني بخیر راغلی. سلامت باشین. سلام و احترام جناب جنرال صاحب سید سمیع سادات رهبر جبهه متحد ملی افغانستان، برای شما و برای تمام بیننده عزیز لایو. اولا تشکر شما را به پلتفرم تیک تاک خوش آمدید و خیر مقدم میگم. جگران پاور سادات هستم، افسر اسبق وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان. ما سوالات زیاد به جنرال صاحب چون که زمان کوتاه است میخوایم دو سوال خود مطرح کنم. اول سوال می است با توجه به ساختار قبیله‌ای و ویژگی‌های فرهنگی افغانستان چگونه یک حکومت میتواند به بهترین نحو با این ویژگی‌ها سازگار باشد و منجر به ثبات، پیشرفت و توسعه در کشور گردد؟ سوال دومم به نظر شما آیا حاکمیت طالبان میتواند به اصلاحات مدیریتی و مقابله با فساد اداری بپردازد و آینده افغانستان را به سمت ثبات و پیشرفت و توسعه هدایت کند؟ بسیار زیاد تشکر جنرال صاحب. سادات بسیار تشکر از وظایف و خدماتت. جامعه ما هیچ نوع ساختار قبیله‌ای نداره، قبایل داره، قوما داره، ولی کدام ساختار شناخته شده که مطابق نظر و خواست قبایل حاکمیت شود افغانستان وجود نداره. این گپ
نادرست است. ساختار ما تشکیلات میگیم که قدرت عمل و حضور داشته باشه که هیچ کدام تشکیلات وجود نداره و به خاطر شناخت هویت‌های مذهبی، هویت‌های قومی و هویت‌های منطقه‌ای وجود داره، در کل دنیا وجود داره، ولی این به عنوان ساختار ما گفته نمیتونیم. همگی مطابق اصول اسلامی و مطابق اصول افغانی کار میکنند. در افغانستان دو چیز بسیار بنیادی و محکم است. یکی اصول پشتو یک قانون است، یک اصل است و بعض قواعد بسیار قاطع و واضح داره. دوم تمدن فارسی، تمدن عظیم چند هزار ساله فارسی در رگ و ریشه ما امی زندگی روزمره ما را، اخلاق ما را و طرز کلام و طرز برخورد ما را تعیین کرده و این دو چیز است که امی بافت محکم جامعه ما را نگاه کرده و این در کارهای روزمره ما از صبح که از خواب میخیزیم تا شب، در جنگ ما، در صلح ما، در عروسی ما، در کل چیز ما بسیار واضح هسته و تهدید بزرگ را که من از طالبان میبینم که تمدن عظیم فارسی را و اصول و قانون پشتو را فعلا اینا امت به چاقو پاره کرده را استن از بین میبرن و به نام ازی که ما دین حاکم میسازیم، در حالی که در 1500 سال گذشته دین مقدس اسلام جای خود در داخل قانون پشتو و تمدن فارسی پیدا کرده و ما به هیچ صورت حاضر نیستیم که قانون پشتو را از دست بتیم. یک قانون محکم بسیار زیبای، بسیار که توانمندی ما را هزار چند میسازه و تمدن فارسی که اولین امپراتوری و تمدن دنیا را، تمدن هخامنشی بلخ است که میراثدارش ماستیم. اصول و قواعد پشتو که در چندین محاربه نابرابر در مقابل متجاوزین بیرونی ما را محکم ساخته و ما از او استفاده کردیم و دشمن خود شکست دادیم. این دو چیز وجود داره و این دو چیز بسیار زیبا هست و این بسیار یک غنامندی بزرگ، یک لطف خداست که سر ما شده و از این باید نگاه کنیم. حاکمیت ها و نظام هایی که به وجود می آید معمولا در افغانستان سه قدرت باید شناسایی کنه و این سه قدرت به شکل همزیستی باید که دیگه وفق بده. یکی قدرت مذهبی هست، یکی قدرت دولت هست و یکی قدرت قومی یا هویت‌های مذهبی و قومی است که این سه دانه را اگر سهش یکی به دیگه بتانه وفق بده میتونه که ثبات دوامدار در مملکت پیدا شد. اگر نتانه نمیشه. برای آخرین بار که هر سه ازی مشترکاً تحت حاکمیت دولت کار میکردن در وقت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بود که اصول اساسی را دولت تعیین میکرد. مذهبیون و دیگه اقوام، زبانها، مذاهب همگی مطابق اصول اساسی حکومت بین که دیگه خود زندگی میکردن و ما ایره میبینم که پس اونموت یک اصول ایجاد شود که ما بتانیم که مذهبیون خود، که اقوام مختلف، مذاهب مختلف، لسانهای مختلف بتانیم زندگی کنیم، ولی تعیین کننده حکومت باشه، نه مذهبیون افراطی تعیین کننده باشه و نه هم اقوام و زبانها و لسانها و مناطق یک طرف افغانستان. حاکمیت طالبا به هیچ صورت نمیتونه هیچ ثبات را بیاره. بنیاد فساد در افغانستان طالب است. طالب خودش تعریف از فساد است، فساد اخلاقی، فساد دینی، فساد مذهبی، هر چیزی که شما میگین طالب از سر تا به آخر فساد است. امروز اگر پیغمبر علیه السلام از قبر بخیزانی اما تو گوشای خود میگیره به صدای بلند میگه که طالب امت من است، طالب دشمنم است و شاید کل ما را امر کنه که کل تان استاد شوین، طالب از بین ببرین به خاطر از اینکه در دین اسلام تجاوز کرده، در اصول مردم تجاوز کرده و طالب هیچ نوع تعریف به جز از فساد و ظلم دیگه چیز پیشکش نکرده. ډیره مننه ښاغلی جنرال کور موده. شرافت صاحب یوه پوښتنه پاتې وه ورسره
جناب شرافت صاحب تاسو هم خپله دویمه پوښتنه مطرح کړې له هغه وروسته بیا نو جنرال صاحب ته نور رخصت ورکوو فکر کوم د ده وخت هغه په پوره کېدو دی شرافت صاحب مهرباني مننه ثاقب صاحب زه به د پوښتنې په ځای دغه خپرونه راټوله کړم او جنرال صاحب ته به اجازه